بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د پولیټیکل ساينس د نن لیکچر د پلاتونیک کانسپټ اف هیز آیډیل سټیټ باره کې دی چې افلاطون په خپل زمانه کې د ریاست باره کې کومه نقشه راخلې وه، کومه نقشه یې جوړه کړې وه چې لکه د هغه د مایند مطابق ریاست به څنګه کوي او هغه ریاست او حکومت او د دې نور شاخونه څنګه بیان کړي وو. هغې نه مخکې دا دی چې موږ دا وپېژنو چې د افلاطون په اصل کې څوک و. نو ګورئ داسې چل دی چې د دنیا وایي لومبی ریګولر فلاسفر چې دی دا سقراط و. سوکریټ چې دی نو او ګورئ دا اولټونه لومبی په دې باندې ځان پوهې کوي چې یونان یعنې ګریس د نن نه 2.5 کاله مخکې د علم یو لوی مرکز او دا بیا دا څو صدۍ دغه سلسله جاري وه. نو په دغه زمانه کې په یونان کې ډېر عظیم شخصیات پیدا شو. دغه عظیم دماغ چې کوم نو د نن چې کوم سبجیکټس په یونیورسټو کې پړاوېږي د دې اکثره سټارټ د دغه یونان نه اخیستی شوی دی او د دغې خلکو نه شروع شوی دی. لکه د مثال په توګه که موږ د بایولوجي کتاب خلاوو نو هغې کې هم دا ارسطو ذکر راځي او که موږ د پولیټیکل ساینس او دغه شان اکنامکس نو د دغې ټولو خلکو پکې ذکر راځي. نو سقراط د دنیا لومبی ریګولر فلاسفر و. موږ تاسو ټولو ته پته ده چې سقراط بیا د سټیټ په طرف نه هغه له زهرو پیاله یې ورکړې شوې وه او هغه غسکلې وه. دا پرېږدو چې کوم دی افلاطون د دې د دغې سقراط شاګرد او دې د هغه په شاګردانو کې له ټولو زیات مشهور او کامیاب و. افلاطون پلېټو یو ارسټوکراټک فیملي سره تعلق ساتو. د ده پلار چې دی هغه لکه د دې ښار او د یونان په عمراو په وزراو کې راته اوس دی چې کله سقراط د زهر و پیاله اوس کله نه دی دا د ویټنس کړې وه لکه دی ما دغه ځای ټایم کې موجود و په دې باندې د هغې چې کوم دی یو بد اثر وشو بیا یونان پرېښودو او دی بیا څه وخت لپاره په ایټلي کې څه وخت تېر کړو څه وخت بیا په مصر کې تېر کړو او مصر هم په هغه زمانه کې یو لوی سیولایزیشن وګڼه نو ده په مصر کې وخت تېر کړو. زمانه د دې چې کوم 428 نواله 348 بي سي پورې دا لکه باسان ولبازو کوم دا ویل شو چې 2400 سال مخکې افلاطون یونان کې ژوند کړو. چې کله د الته نه مصر نه واپس راغی د خپل اکیډمي قایم کړه او دا اکیډمي ویل شي چې د یورپ او لومبی ریګولر یونیورسيټي و او د یونیورسيټي هغه حیثیت یې لرلو. دلته ډېر غوړ خلکو سبق وایي چې په هغې کې یو مشهور سړی بیا ارسطو دی. د ژوند چې کوم پاتې وخت یې ټول دغه اداره کې یا لیکچر ورکولو کې یا لیکلو کې کوم دی صرف کړی دی او په دغه زمانه کې د خپل مشهور کتاب د ریپبلیک لیکلی دی او ویلی شي چې دا د پولیټیکل ساینس لومبی کتاب دی چې پولیټیکل ساینس باندې لیکلی شوی. دې سره دا چې د فلسفي ورډ چې کوم دی دا په لومبي ځل باندې دی یوز کړو او فلسفي مینز د لیول اف ویسډم یا لیول فار نالج علم سره محبت نو دا فلسفي دا ټرم د لومبي ځل باندې یوز کړو. اوس د کانسپټ اف سټیټ چې کوم دی څنګه دی او لومبي د فنکشنل سپیشلایزیشن کړی دی. فنکشنل سپیشلایزیشن کې دی وایي چې ګورئ دا انسانان چې دي دا باندې دریو ګروپونو کې تقسیم دي. یو ګروپ داسې دی چې هغه مازغو خاوندان دي هغوی که فزیکلي طاقتور دي که نه دي خو هغوی مایند ډېر زیات او تیز دي. نو دا زموږ د سوسایټۍ کې اوس کې که نه خلک د مازغو نه ډېر زیات تیز دي دا خلک شو. دویم نمبر چې کوم دی هرټ والی دي دوی که مازغو نه تیز نه دي خو دوی کې زړه دی حوصله ده پکې جذبه ده پکې او نه هېرېدونکي دي او بیلي والا چې کوم دی خېټې والا خلک دي چې دا صرف هغه خلک دي لکه چې خوراک پراته دي یا دا هغه خلک دي چې صرف ډیزایرز کوي نو هغه ډیزایرز والا دي خواهشات والا دي. نو دا خلک چې کوم دي برین والا مازغو والا نو دوی لکه دوی فټ دي د څه لپاره د رولینګ چیرز لپاره دوی به حکمرانان دي دوی به ایډمنسټریشن کې کار کوي. دا خلک چې کوم دي چې دوی سره کریج دی نو چې کریج دی نو دوی بیا آرمي دي د ملټري کلاس لپاره فټ دي دوی به دلته راځي او بیل چې کوم دا نو دا خلک به بیا دا نور پاتې کارونه چې کوم دي لکه کلاس 4 دا کارونه د کلیریکل جابس کارونه نه دا ټول لکه دا ټول لاندې کارونه چې دی به دوی کوي. ایجوکیشن سیستم بیا د ډېره خپل فنکشنل سپیشلایزیشن په مایند کې خېږي دا غي نه پاسه خپل یو ایجوکیشن سیستم پیش کړی دی چې هغه د هغې پرایمري چې کوم دی 20 ایرز ده او د هغې هاي چې کوم دی 30 ایرز دي. نو د ایجوکیشن سیستم بالکل یو ناشنا دی دا 50 کال دی او د ایجوکیشن سیستم شروع کیږي د هغې ورځې نه کومې ورځې نه چې ماشوم پیدا شي نو 1 to 6 ایرز چې لومبی کوم دی نو هغې کې به دی وایي چې ماشومان تاسو سکول کې به داخل وئ بلکې کور کې وساتئ خو دوی ته سټورای وایي او په دغه سټورو کې چې کوم دی هر اکثر کیسه کې چې کوم دی یو هیرو یو ویلني یو ګوډي یو بیډي دکه د ګوډه او د بیډه او د دې په ذریعه د سټوریز په ذریعه باندې تاسو د شپږو کالو پورې هغوی ایجوکیټ کوي چې لکه هغوی ایبل شي چې هغوی په ګوډه او په بیډ کې بیا فرق کولی شي. د دې نه پس بیا 6 to 18 ایرز چې کوم ایجوکیشن دی هغې مین سبجیکټس چې کوم دي هغې کې جمناسټک دی میوزیک دی پکې اسټرونومي ده میتھس دی فلسفي ده نو دا سبجیکټس دي پکې دا بیا پرایمري ټول ورکولی شي. بیا به 2 کاله چې کوم دی نو
18 to 20 را دوه کاله چې دي نو په دې کې مایند والا او نور جدا کړی شي د فزیکل چې کوم دي هغه فزیکل ټریننګ ورکړي شي نور لپاره نور ټریننګ ورکړي شي دا 20 years education چې دی نه دا د لویر جابس چې دي دا د دې لپاره کافي دی مطلب دا چې دوره ایجوکیشن چاوکو او تاسو د راخ کارو چې دغه نور قابلیت نشته نو په دغه باندې نور ایجوکیشن مکه وای بلکې د جاب کور ورسپاري او د به کوم جاب کوي دا چې بس معمولی د لیکو د لوس کوم جاب دی او یا چې کوم کلاس فور دا جاب دی بیا د دې نه پس چې تاسو د را پته ولګي چې څوک فزیکلی سترونګ دي څوک منټلی سترونګ دي د منټلی سترونګ لا 10 years of philosophy سبق ورته وخایي او دا نور چې کوم دي را فزیکلی سترونګ نه دی د ټریننګ ورکوي فزیکلی خ ټرین کوي نو 30 سال عمر ته چې دی ورسي لکه لاس کال چې دی ډیر شي نو د دې نه پس دا فزیکلی سترونګ آرمي د ورکوي بس د دې ایجوکیشن تر دې پورې 30 years پورې ډیر دی او دا منټلی سترونګ هغه منټلی سترونګ چې هغه ډیر زیات کاملان دي ایکسترا انټيليجنت دي د دې په پاتې کوي او دا نور چې کوم دي د دې دا ټیم کې دا نور چې کوم د دې نه هایر پوسټ دي لکه نن سبا زمانه کې مونږ چې وو چې دا بیوروکراټیک پوسټ کوم دي کنه نو دا پوسټ ستا دا کړه 30 years چې ایجوکیشن کړی دی او هغه ایجوکیشن چې هغه لاس کار یې ورسره فلسفي ویلې دا د دې اوس پاره او هغه بالکل ایکسترا انټيليجنت دي هغه راغون کوي او هغه ډیټیلډ ایجوکیشن تر شرو کالو پورې ورکوي چې کله د عمر 500 کال ورسي نو دغه خلک بیا هغه دي چې دی یو کینګ جوړیږي او نور وا اډمنستریشن کې به هایر پوسټ باندې کریم پوسټ باندې وي دا چې اوس کوم د جسټس چې دی جسټس د انصاف دا جنډر ایکوالټي باندې ما یقین ساتي جنډر ایکوالټي چې پلانو سلیری شي سبا کاله مخکې دا ویلو چې لکه بوت د جنډر د میل اند فیمیل ار د ایکوال نو د ایکوالټي ار ایکوالټي باندې ویل چې دا ډېره خبره و بل د دې جسټس څنګه دی دا لکه دې کو مکمل ایکوالټي باندې بلیف نه ساتي مکمل ایکوالټي باندې راځي چې موږ خدای ته کوو ټول خلکو سره یو شان سلوک وکړ دی کنه دی ویل دا څنګه بلکې اکارډینګ ټو ایبیلیټي اند کیپیبیلیټي سلوک وکړ دی لکه مطلب دا چې چا پرفارمنس خري نه اغلا ډیر بیسي ورکول وکړ دی او اغلا لک خو ټریټمنټ ورکول وکړ دی او چې کوم د چا پرفارمنس خري نه هغه سره بیا هغه شان سلوک نه دی کول وکړ نه دی ایبیلیټي او کیپیبیلیټي خبره کوي کله چې کمیونیزم کې راغی او دا که نون انټرفیرنس د دې وی سټیټ راځي اختیار نه حاصل چې د نورو لکه عام پبلک چې دی د هغې په لایف کې انټرفیرنس وکړي نه نورو خلکو ته دا اختیار حاصل دی چې د بل په لایف کې انټرفیرنس وکړي لیبرټي باندې لکه بلیف ساتي بل د فیډریشن پلیټو د خپل سټیټ لپاره دا آیډیا پیش کړه چې یو لوی سټیټ وي نه هغه صرف د مرکز نه د هغې سموث ایډمنسټریشن نشي چلیدی نو لهدا د دې لپاره دا تاسو په صوبو کې تقسیم کړئ نو د وفاقي نظام هغه آیډیا پیش کړی و او بل دې سره کلاسیفیکیشن د کړی دی دی گورنمنٹ د کلاسیفیکیشن پورې دی وی چې مونارکی هغه ټایپ اف گورنمنٹ دی چې په هغه کې یو بادشاہ دی او هغه حکومت کوي او هغه نیک دی خو چې دا یو بادشاہ نیک نشه ظالم او جابر دی روشو نو بیا دا ټایری نشو دا کښه اریستوکریسی یو ټایپ اف گورنمنٹ دی چې په دې کې فیو خلک چې نه هغه حکومت کوي دا مالدار خلک اشرافیه او دوی د رولینګ کوي اکارډینګ ټو د نیډز اینڈ ویشز اف د پبلک نو چې کله د خلکو خیال ساتي نو دا چې د اریستوکریسی دا خو چې کله د خلکو خیال نه ساتي نو بیا دا اولیګارکی دا دا که ډیموکراسي چې دا الیکټډ پیپل دي لکه څنګه چې نن سبا جمهوریت دي خو که چېرې دا جمهوریت غلط شي نو بیا انارکی ده لکه موږ دا ویلی شو چې امریکې دا ډیموکراسي ده د یورپ دا ډیموکراسي ده او په پاکستان کې انارکی ده نو دا د ډیموکراسي هغه روان شکل دی لکه دغه شان دی بیا په دې ټول ټاکس کې چې د پلیټو چې خپل کوم وخت نه مونارکی ده د بادشاهت باندې دی چې یو ایماندار بادشاہ چې دی نه دی خلی او دغه ایماندار بادشاہ د خیال کې فلسفه کوي نو د مطلب دا دی چې هی ریزرቭ د رولینګ چیر فار اونلی د فلسفه چې هغه چې د رولینګ چیر کوم دی په تخت باندې وسوک کیږي د بادشاہي په تخت باندې صرف هغه سره چې فلسفي چې فلسفه یې ویلي فلسفه یې ویلي نو لکه هغه د دې کورسای قابل نه دی د کمیونیزم نظریه پیش کړی و هغه معنا کې خود د کارل مارکس پر کمیونیزم کې دا فرق دی چې کارل مارکس کمیونیزم پوره کمیونیزم دی د دې هاف کمیونیزم دی هاف کمیونیزم دا څه دی چې دی وایي چې ملټری کلاس او رولینګ کلاس دی با پرس دا پرایویټ پراپرټي چې کومه ده د دې روزګار باندې کوي نه بدا ساتي دی د کورونو ور کوي دی په هر زمانه خې تنخواګانې ول ورکوي خو د دې لپاره چې دی د غم نه بالکل بې غمه چې کاروبار کول غواړي او چې معاش فکر ورسره نه چې دغه کې نه چې دغه کې نه دی بخ کار کوي نو مطلب دا دی چې د سټیټ لپاره
پلیټ و دی ځای کې د دغه خلکو د پرسنل پراپرټي هغه قرباني ورکړي او صرف د پرسنل پراپرټي نه بلکې د پرایویټ لایف مطلب دا د فیملی لایف نو د خلاف دی چې دی وایي چې رولرز چې کوم دي او ورسره ملټري کلاس او د دې په خپل فیملی زوم نه دی چې فیملی نه دی سره د فیملی غم نه دی سره د فیملی غم نه دی بل سټیټ لپاره ښه کار کوي چې دا لاندې کوم خلک دي نو دوی ته د پراپرټي د کاروبار د بزنس او ورسره د فیملی لایف د ارس اجازه شته نو دا هاف کمیونیزم شو کنه نو اوس د دې تیوري باندې موږ تنقید کولی شو یو ګروپ دار چې هاف کمیونیزم دی یا پوره کمیونیزم پکار دی یا بالکل نه پکار دا خبره ده کنه بل د کمیونیزم او جسټس د تیوري یو بل سره کنټراډکشن دي جسټس چې کوم نه دی د نان انټرفیرنس باندې د مساجي او کمیونیزم کې د انټرفیرنس کوي چې دی وایي چې د دی با فیملی لایف نه پراپرټي باندې ساتي دا انټرفیرنس څه شي لایف کې نو دا ډول یو سره کنټراډکشن دي او دی بل دی او ناشنا خبره ده دی وایي د ډیسیبل چې کومي موضوع خلک د دې علاج وکړي د علاج وشو د خلکو په ډیر خراب خو چې دې خلکو هغه څه ټیک شو مې بلکې دا یو ډیره غلطه خبره ده کنه دې چې موږ ګورو موږ راغلي چې دا یو ویګو تیوري ده مطلب دا دی دا یو هالو کانسپټ دی چې هغه پریکټیکل شیپ ته نشي راغلی بس یو خیالي کولاو دی چې دا پخ کړی دی او د دې نه پاسو دی یو بل دا یو خبره ده چې ډیر ځان ګورنمنت ارګانز داسي چې بیا روسو اریسټوټل په خپل کتاب کې راغی تفصیل سره ذکر وکړو چې عادت وو د کانسپټ کې میسینګ دی کنه دا غي باره کې دا د ذکر نه کړي لکه د دلی په اړه ذکر نشته جوډیشري د بیوروکراسي کوم ذکر نشته نو دا به میسینګ دی خو بیا ایز ا هول چې موږ او افلاطون د موږ د دنیا لوبه لکه چې د پالیټکس باندې لوبه کتاب لیکل دی د ریپبلیک کنه نو چې د ګورو لوبه لیکل دی دا ګورو سور غټه سور خبره ده کنه چې دا هغه خلکو چې د دې د مخ کې په یو سبجیکټ باندې چې کتاب نو لیکل دی ځان ولیکو د ځان نه ولیکل دا غلط هم دی دا یو ډیره غټه خبره ده ځکه چې د کتاب بیا لوستل لکه ارسطوټل د شاګردو هغه د کتاب ورستو چې دې کې څنګه پوینټس نه لري کړل یو بل کتاب ولیکو دا هغه د نه اړه واغسته دوه چې نه راوستي دا بالکل یو کریټیو مایندډ او دا د کریچر دی نو په دې باندې د پلیټ ولا موږ ډېر غټ کریډټ ورکو چې هغه کم کار کړی بل ویډیو کې د ارسطوټل کانسپټ اپ سټیټ ذکر کوو د الله رحمان